په دشت برچي کې د قربانیانو کورنۍ له طالبانو څخه غوښتي دي آیا کولی شي طالبان دغه کار وکړي؟ دونکو په خیر راغلی او ستړي مشئ. هر څه په ویډیو کې وګورئ او چینل در سره همدا وسبسکرایب. د کابل په لویدیځ کې د عبدالرحیم شهید په لیسه او په ممتاز ښوونیز مرکز کې د تېرې ورځې د پیښې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د ځان او خپلو ماشومانو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. عبدالوهاب نومیږي او د خپل 18 کلن وراره میلاد علیزاده په اړه خبرې کوي. نوموړی د سې شنبې په ورځ د عبدالرحیم شهید په لیسه کې په لومړۍ چاودنه کې ووژل شو. میلاد علیزاده د 12م ټولګي زده کوونکی او د کورنۍ تر ټولو مشر اولاد و چې له خپل مایو پلار، مور او دوو کوچنیو خویندو سره یې د کابل په لویدیځ کې ژوند کوه. عبدالوهاب وایي چې پرون مو د میلاد جسد په علي جناح روغتون کې د شهیدانو په منځ کې پیدا کړ. ټوټې شوی و. میلاد د خپل استعداد ترڅنګ په سپورټ کې هم اتل و او څو ځلې یې خپلو حریفانو ته ماته ورکړې وه. عبدالوهاب وایي دا په تېرو څو کلونو کې د دوی د کورنۍ څلورم غړی دی چې په کابل کې په جګړو او ځانمرګو بریدونو کې وژل کېږي. نوموړی وایي چې په هېواد کې د دا ډول حالت له دوام نور ستړي شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې کله چې مو پرون دا وحشت او جسدونه ولیدل ډېر غمجن شو. نور په افغانستان کې د اوسېدو ځای نشته. زموږ په سیمه کې هره ورځ داسې تراژیدۍ پیښیږي. د سې شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځ د 18مې امنیتي حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید په لیسه او د ممتاز په ښوونیز کورس کې 3 چاودنې وشوې. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د وژل شویو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر له 20 ډېر اعلان کړ. خو د المان خبري ایژانس د 9 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د عبدالرحیم شهید د هلکانو لیسه شاوخوا 10,000 زده کوونکي لري. د کابل اوسیدونکی احمد وایي چې اکثریت کورنۍ د اقتصادي ناورین له ننګونو سره مخ دي او اوس د امنیت نشتوالی یې بله ننګونه ده. هغه وویل بېوزلۍ او لوږې سره خو خلک لاس او ګریوان وو، خو اوس د خلکو امنیت هم ښه نه دی. موږ د پرونۍ پیښې له لیدلو وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو. د کابل یو بل اوسیدونکی نوید وایي چې اوسني واکمنان باید د خلکو د ژوند امنیت ډاډمن کړي. هغه وویل دا یوه ټکان ورکوونکې پیښه وه او واقعا ټول یې اندېښمن کړي یو. طالبان باید د ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو په ګډون د هر ځای امنیت ونیسي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیځ کې اوسیدونکي له دا ډول پیښې سره مخ کېږي، بلکې په وروستیو کلونو کې ورته پیښې د سید الشهدای په لیسه، د موعود په ښوونیز مرکز، جوماتونو او ورزشي کلبونو کې رامنځته شوي دي او د دغه سیمې له خلکو چې اکثریت یې شیعهګان دي قرباني اخیستې ده. لیسې او د ممتاز په نوم ښوونیز مرکز پرونۍ چاودنې غندنې ترڅنګ یې له خپلو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. د دې وزارت له خوا خپاره شوې خبرپاڼه کې د دې وزارت د سرپرست نورالله منیر له قوله خپاره شوي د طالبانو له امنیتي چارواکو غوښتل شوي دي چې د ښوونیزو مرکزونو امنیت خوندي او د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز په نوم ښوونیز مرکز چاودنو کې تر اوسه د 6 تنو وژل کېدو او 2 تنو ټپي کېدل تایید شوي دي، خو ځینو رسنیو د مرګ ژوبلې شمېر له دې زیات ښودلی دی. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل تر اخره وګورئ او نظریات مو په اړه په کومنټ کې ولیکئ. تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو ټول نظرونه لولو او لوستي مو دي. تر بیا چې له یوه نوي خبر سره راځم، تاسو ته ښه وخت.